هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی، امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی، راتلونکی. دا په کندهار ښار د 12مه ناحیه کې د UNHCR مؤسسې په مالي ملاتړ جوړ شوی پارک دی. ساتنې ته یې ژمن یو، ساتنې ته یې ژمن یو. دغه پارک د UNHCR مؤسسې یا د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ د 24.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت په 8600 متره مربع ځمکه کې جوړ شوی دی. راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. دغه پارک نن رسما د کندهار ښاروالۍ ته د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل شو. راتلونکی مو روښان دی. د یاد پارک د پرانیستي په دې مراسمو کې د کندهار ښاروال، د اقتصاد ریاست رئیس، د مهاجرینو ریاست رئیس، د UNHCR مؤسسې رئیس، علماء کرامو، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. کندهار د خلکو لپاره دا یو اساسي پروژه ده چې د کندهار ځوانان او د ولس خلک به ترې مستفید شي. داسې پروژې د افغانانو لپاره ګټورې تمامېږي. موږ بیا منندوی یو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ تاسې د خپل وطن په ابادۍ کې او یو داسې مهمه پارک جوړ شوی دی چې هغه سپارل کېږي نن ورځ وګټ ته. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. 12مې ناحیې خو خلکو ته پیشنهاد دا دی چې ګورئ دغه پروژه خو دا د ګټې اخیستنې ته چمتو شوه. اوس نو د دې هرې پروژې، د دې هر ګل، د دې هر شین هغه بوټي او د دې هر رنګ داسې خیال وساتئ چې دا زموږ د کور یو پروژه ده. The community complex will benefit more than 72,000 people. دغه ټولنیز کمپلیکس چې دی د دې څخه به شاوخوا 2,000 اشخاص ګټه اخلي. And the people who live in this community is in a location that UNHCR considers a priority area for return and reintegration. دغه منطقه چیرې چې دغه ټولنیز کمپلیکس جوړ شوی دی دا یو د هغه منطقو څخه ده چیرې کوم چې د UNHCR د لومړیتوبونو په ساحو کې حسابل کیږي. یعنی دا هغه منطقه ده چې موږ دې ته د لومړیتوبونو د ساحې نوم ورکړی دی چیرې چې افغان کډوال راستنیږي او د لې میشتیږي او ځای پر ځای کیږي. نننۍ د پرانیستي پروګرام د پټۍ په پرې کولو سره پای ته ورسېدی. امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو